والسلام فرمایل وی په اخر زمانه کې به زما امت 15 قسمه ګناونه شروع کوي او دا 15 قسمه ګناونه چې کله دوی شروع کړ الله تبارک وتعالى ورله 15 قسمه عذاب ورکوي یو فقې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله زما په امت کې په اخر زمانه کې بدکاری زنا زیات شي بے حیاي زیات شي نو الله تبارک وتعالى با په دوی باندې طاعون وبائی مرضونه ناشنا مرضونه به الله تبارک وتعالى مسلط کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تبارک وتعالى به زما په امت باندې داسې مرضونه راولي چې د اغین نمونه با مشران ولنه ورتل هغه مرض به مشران مخکې فی جندهم نه خو چې کله په دې امت کې زنا بے حیايي شروع شوله الله تبارک وتعالى په قسمه کې مرضونه مسلط کی ناشنا مرضونه برز نوم به چاوریدلې نه وي لکه تیر زمانه کې تیر ورځ کې یو مرض کنه څه شی وو کرونا کو څه شی او کرونا بیا په بس یو بل نوم او تابل نوم رانه ير دی ځکه نو الله تبارک وتعالى با ناشنا مرضونه په دی باندې مسلط کی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله زما په امت کې په اخر زمانه کې دوی په ناف تول کې کمی شروع کی پناف تول کې چې کله دوی کمې او زیاتې شروع کو نو الله تبارک وتعالى با دوی په مشقت کې واچوي په تکلیف کې به واچوي قحط به الله تبارک وتعالى راولي او بادشاہ به ظالم مسلط کی قاتل برازي د عرش کمې به کله به وړنه وي کله به وړي نه وي کله به یو شي نه وي کله به بل شي نه وي او بادشاہ به ظالم الله مسلط کړي وي دا کله چې کله فناف تول کې کمې شروع شي بیا ناف تول دا فیمانه ډیره وسیع معنی لري وسیع علماء لیکلي یو پناف تول کې کمې دا دی لکه دکاندار دی د چا نسیس اخلي نو درون اخلي خو چې بیا خرڅوي مخ کې نسبه کې خرڅوي یو خدا دی دویم پناف تول کې کمې دا دی چې 2 نمبر سیس په نوم د 1 نمبر سره خرڅوي او دا عام طور باندې راوتی دي یو شی به وي مارکه به یو لګیدلی سیس به بالکل یو وي دا 2 نمبر دی دا 1 نمبر دی نو چاته فتم نه لګي ته بلال شي مال خزي زرا کا پتا باندې 2 نمبر سیس در خرڅ کی دم پناف تول کې کمی زیاتې